ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون د الله رب العالمین چې څومره حمد او ثنا څومره تعریفونه هغه وکړي شي زمونږ په دې وړه خوله باندې د ټولو انسانانو په خولو باندې که د رب څومره تعریف وکړی شي دا ډېر کم دی. هغه ذات چې د یو لوی باچایي خاوند دی، هغه ذات چې د انسان عقلونه د هغې ذات پوره حقیقت دانش راګیرولی. د انسانانو عقلونه، د انسانانو بدنونه دا ډېر واړه دي. د رب ذات د هغې باچایي، د هغې طاقت، د هغې قدرت دا ډېر اوچت دی، ډېر اوچت. هغه ذات چې د اسمان او د ځمکې ټول تصرفات، د اسمان چې کوم تصرفات دي، د لمر، د سپوږمۍ، د ستورو، د بارانونو، دا د هغه ذات په لاس کې دي. ځمکه کې چې څومره تصرفات دي، څومره کارونه دي، د هغه د رب په اختیار کې دي، د رب العالمین په لاس کې دي. هغه ذات انتهایی خایس والا ذات، دومره خایس والا ذات دی چې کله قیامت کې الله رب العالمین د انمر او سپوږمۍ اور ته گزار کی د عذاب پته ورنه. د دې دپاره چې کوم دنیا کې کوم مشرکین دي، کوم بېدینه خلک دي، د انمر او د سپوږمۍ عبادت یې کوو، د هغوی د ذلت دپاره دا خدایان نه دي. که چېرته دا خدایان وی دا به اور ته نه ګزارل کېدی. هغه ذات چې د انمر او د سپوږمۍ نظام به په قیامت کې ختم شي، د رب العالمین د مخ خایس په هغې باندې به د آخرت اسمان، د آخرت ځمکه دا روښانه شي. هغه ذات چې د هغې د مخ پلوشو ته به اویا زره پردې د نور وهلی شوي، که چېرته هغه پردې د نور نه وی، دا ټول مخلوق به د رب العالمین د مخ خایس هغه سوځولی وی. دومره لوی ذات دی. مخکې ما وویل چې د هغې بړایي، د هغې قدرت، د هغې خایس، د هغې ذات زمونږ په دې ورکوټو عقلونو کې نشي راتلی. هغه عقل چې په شپږ فوټه بدن کې دی، هغې کې د رب العالمین ذات، د هغې قدرتونه، د هغې طاقت، هغه زمونږ عقلونه نشي راګیرولی. خو هغه ذات سره د دونه لوی نه، دا ورکوټې بنده، شپږ فوټه بنده، ورکوټي سر والا، ورکوټي خپو او لاسونو والا، د دې بنده ورسره انتهایی قدر دی. دومره قدر د رب د دې بنده د خپل رب سره دومره قدر دی. د دې بنده د سترګې اوښکه رب العالمین ته دومره محبوب ده، که چېرته د دې بنده د سترګې نه اوښکه وځي او د الله د یرې د وجې نه، د زړه د درد د وجې نه، د الله د خوف د وجې نه، رب العالمین د دې په سترګو باندې اور حراموي. که چېرته د دې بنده ورکوټي بدن باندې د اودس اوبه واړئ، خپو باندې، لاسونو باندې، مخ باندې، الله رب العالمین په دې باندې مور حراموي او دې له قیامت کې یو خایس ورکوي، سپینوالی رب وله ورکوي. وجه دا ده الله رب العالمین د خپل د بنده سره د دې عبادت سره انتهایی محبت کوي. دا بنده که راپاڅېده او رب ته دا لاس اوچت کړلو، یا ربي یا ربي، او سترګو نه اوښکې راووتې، په ژړا شروع، الله رب العالمین د دې بنده په توبه باندې دومره خوشحالیږي، دومره خوشحالیږي. یو انسان چې بالکل د مر خولې ته ورغلی او بد شي، حدیث کې تفصیل راغلی
چې انسان هغه سورلی ورکوي او په هغې باندې دې خوراکي غاټ حدیث دی لکه انسان چې د مر خولې ته ورشي او بالکل د هغه مر د دې سل په سلو کې یقیني د هغې مر د خولې نه دا راوپش انسان څومره خوشحاله الله رب العالمین د دې بنده په دې توبه باندې دومره خوشحالي رب العالمین د دې خپل بنده سره انتهایی محبت کوي ډېر محبت کوي د دې بنده عمل الله رب العالمین ته ډېر محبوب دی د دې بنده جړه رب العالمین ته ډېره محبوبه ده د دې بنده دا بدن هم الله ته محبوب دی بدن الله رب العالمین د مجاهد له پس جنت ورکوي په دغه بدن یې ورکوي چې د خپل بدن رب له ورکړی دی الله رب العالمین سره د دومره لوی طاقت نه سره د دین لوی ذات نه د دې ورکوټي بنده سره انتهایی محبت کوي انتهایی د الله رب العالمین د محبت یو نښه دا ده که دا بنده یو وخت چیرته ځان له کېناستو او ویل یاره زه د خپل رب ته ورتاویږم بس د دنیا ګناهونه دا دنیا ستړیوالی دا ټینشن دا غمونه دا ګناهونه ټول پرېږدم د خپل رب له ورځم لږ د الله ته ورګرځم یو 15 منټه دا سوچ وکړو حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي وای الله رب العالمین فرمایلی دي که دا بنده یو لیشن خپل رب ته ورنږدې شي ورته الله رب العالمین دا قانون دی که د بنده په زړه کې داسې سوچ رالی داسې الله رب العالمین به ځان ته راښکاږي الله د انسان نه خرابوي نه دا الله هلاکوي نه الله داسې د هلاکت کندو ته ګزاري رب العالمین دا بنده به ځان ته راښکاږي رانږدې کوي د دې په زړه کې له ښایسته سوچ راشي انابت راشي الله ته رجوع راشي رب العالمین دا بنده به ځان ته راښکاږي الله ول د نیکو توفیق هم ورکوي د توبې توفیق هم ورکوي الله رب العالمین د خیر په کارونو کې استعمالوي حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي چې الله فرمایلی دي که دا بنده خپل رب ته یو لیش ورنږدې شي رب العالمین وایي زه دې ته یو ذراع ورنږدې کېږم یو ګزه ته به یو لیش کوشش وکړه رب هغه ذات چې لوی طاقت والا دی خو تاسو محبت کې ستا د محبت د وجې نه ته یو قدمه له رب 2 قدمه در علي د رب العالمین د بنده سره دومره محبت دی او که دا بنده خپل رب ته یو ګز ورنږدې شي الله رب العالمین فرمایي وایي تقربت الیه باعا زه ورته یو باع نږدې کېږم باع ویلی کېږي دې واځه چې ورته خلک وایي دې ته زه دومره ورنږدې کېږم دا ولې بنده یو قدم علي رب 2 قدم ورالي بنده 2 علي الله رب العالمین 10 ورالي وجه دا د رب د خپل بنده سره محبت دی ډېر بنده سره محبت کوي ډېر محبت ورسره کوي که دا بنده خپل رب ته یو باع ورنږدې شي یو باع الله رب العالمین فرمایي اتیته هرولا زه دې بنده له په منډه باندې راځم دې بنده له زه په منډه باندې راځم دا د رب العالمین د خپل بنده سره محبت دی ډېر محبت ورسره کوي عجیب محبت ځکه رب هغه ذات دی چې ډېر قدرت والا ذات دی د بنده سره ناشنا ښایسته محبت کوي د الله رب العالمین د محبت د نښو نه یو نښه دا ده چې په ورکوټې عمل باندې دا بنده جنت ته بوځي ورکوټې عمل ورکوټې زمونږ او ستاسو په هغې باندې تقریبا 1 منټ نه لګېږي الله رب العالمین دې بنده سره د جنت وعده کړې جنت ته دې بوځم پې حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي کله چې مؤذن اذان کوي نو فقولو مثل ما یقول المؤذن هغه الفاظ وی کوم چې مؤذن وی اذان کوونکی کوم الفاظ وی ته به جواب کې هغه وی الله اکبر ته وی الله اکبر کوم الفاظ چې اذان والا وی مؤذن وی تیم وی کله چې هغه وی حي على الصلاه ته وی ولا حول ولا قوه الا بالله یا الله دا مونږ یو نیکی ده دې ته ورتک ستا توفیق باندې کیږي هغه وی حي على الفلاح ته وی ولا حول ولا قوه الا بالله نور ټول الفاظ بالکل د مؤذن په شانتي باوي کله چې هغه اذان ختم کړ نو تبا درود پر رسول الله باندې وی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد کوم چې درود ابراهيمي دی ته په مانځ کې څنګه درود وی دا پر رسول الله باندې وی دا هغه نه بعد دا دعا وکا انا لله دا هغه نه بعد دا دعا وکا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته دا دعا په صحیح حدیثو کې دغه الفاظ راغلي په دې کې والدرجة الرفيعة
دا الفاظ نشتا یا انک لا تخلف الميعاد چې په اخر کې ویل کېږي دا الفاظ یو روایت کې راغلي دي خو روایت منکر دی صحیح دا کوم الفاظ چې ما ویل دا په صحیح احادیث کې راغلي دا الفاظ دي د الله نبی وی نبی رسول الله فرمای دا دی ویلي دا الله نبی فرمای وجبت له شفاعتي د دې انسان د پر زما شفاعت دا واجب شو واجب د محمد رسول الله شفاعت بالکل مرادب د جنت ته داخلي دلو چې د الله نبی د شفاعت وکړو ورته جنتی د دې حدیث دا معلومه شو د یو 2 منټو عمل 2 منټو تقریبا 2 منټه پینه لګیږي په هغه باندې الله رب العالمین ته جنت ته رسید محمد رسول الله شفاعت ته واجبېږي ولی دا د رب العالمین د محبت نه خد د بنده سره د 1 منټ په عمل باندې جنت ته بوزي ورته الله د نبی شفاعت د ورکوټه شنه دی ګوره یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مال یو ملائک رااله او ماته ویلي چې 2 کارونه کې به ته اختیار منی دي 2 کارونه کې یو کار اغزان لغوره کړ یو دا یا خو تو ستانیم امت با الله رب العالمین بی حساب بی کتاب جنت تبوز یو دویم دا یا به شفاعت علی سفارش علی خپل امت د پاره به شفاعت کې د الله نبی فرمای فاخترت الشفاعه ما پکې شفاعت غوړه کو نیم امت جنت تطلل دا می غوړه نه کو شفاعت می غوړه کو وجه دا ده چې په دې کې د ټول امت چانس د جنت تطللو شفاعت ورکوټه شي نه ده د الله نبی فرمای وړو کې عمل باندې وړو کې دعا باندې وجبت له شفاعتي دې ته زما شفاعت واجب شو دا د الله رب العالمین د محبت نه خد د بنده سره په لږ عمل باندې الله رب العالمین دا بخي د رب العالمین عجیب باچی دا ناشنا باچی دا ستا د عمل ډیروالی ته نه ګوري ته د شپې ته اتیا کاله عبادت کړي ستا زړه ته ګوري زړه ته چې زړه کې د اخلاص یو عمل دی د رب د پاره خو په اخلاص باندې وکړو په صدق وکړو الله رب العالمین ستا د یو عمل ګوره قبلې په دغه یو عمل دی الله جنت ته بوزي خو د رب دام قانون دی ګوره که چیرته لږ داسې عمل دی وکړو چې د رب بد شي الله رب العالمین غصه شي په هغه یو عمل دی ګوره ورته بوزي د رب العالمین عجیبه باچی ده ناشنا د بنده سره محبت لري په یو عمل جنت ته رسي یو حدیث کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای چا چې اودس وکړو او د اودس نه بعد خسته اودس وکړو کامل اودس وکړو د اودس نه بعد دا دعا وکړه اشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الله رب العالمین نبی رسول الله فرمای اتوانا د جنت دروازې دي ته کولاويږي ورکوټه عمل دی ورکوټه د اودس نه بعد ورکوټه دعا د منټ دعا ده الله رب العالمین په جنت درکې ولی الله رب العالمین ته بنده ګران دی الله رب العالمین دا بنده په ور نه پیرزو کیږي ورته نه بوزي د دې یو مثال لته احادیث نه دا خبره معلومه ده الله رب العالمین په دې مؤمن بنده باندې په دنیا کې تکالیف راولي سختې د ولګي د اقتصادي مشکلات د بچو مشکلات د کور د مشکلات بازاري مشکلات بالکل دا ژوند د سی کنه د ژوند د دو پلولو ترمنځ هغه د دې ژوند دي د سخت ژوند دي انتهایی سخت دا ولی په الله د سخت ژوند راولي الله رب العالمین دا بنده ځان ته ګناهګار خوښ نه دی چې دا ما راشي دې پورې ګناهونه یي الله په دې دنیا تکالیف د دینه ګناهونه لري کوي د دنیا په مشکلاتو د دینه دا ګناهونه لري کوي چې ما ته راشي دا ګناه نه صفای که انسان لږ ډیر ګناهګاری په دې باندې پاک نشي الله رب العالمین په دې ځنکدن سخت حدیث کې راځي عائشہ فرمای ما به مخکې دا ګمان کو ير دا سخت ځنکدن بچی ته د بد سړی ما چې د الله د نبی ځنکدن ولیدو ما ته پته ولګی دا چې په نیک سړی باندې الله ور سخت ځنکدن راوړي الله په دې مؤمن بنده ځنکدن سخت کی په دې باندې پاک کی چې ما ته لږ صفاره شي ګناهونه تلاړ شي که په دې پاک نشي اخو پس الله رب العالمین یو بل پاټک والے دی د قبر دې ته را بنده ورشي آلته الله رب العالمین په لږ مشکل راولي لږ عذاب ولا ورکی تکلیف ولا ورکی شدا بنده وي الله ما ته پاک راشي اخو نور تکالیف په الله رب العالمین راولي د میدان حشر د پولیس رات د حساب ولی وجداد رب دا انسان جنت ته بوزي ورته نه بوزي خوخه دي محبت ورسره الله رب العالمین جنت ته بوزي ورته نه بوزي ځکه دا تکالیف راولي نو الله د خپل بنده سره ډیر محبت ته ډیر مینه ده حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای چا چې اودس وکړو کامل اودس وکړو کامل اودس دی ته وي هر اندام درې کرته انزل
هر اندام پوره لمدول اوبه ډېرې نه استعمالول مګل ډېر نو په مګل چې ډېر کې اوبه کم استعمالېږي اوبه کم استعمال کا هر اندام 3 کرته وینځه پوره لون کا چې اوس زیاده نه پاتې نشي ښایسته اودس دې وکړو بیا دې 2 رکعاته نفل وکړو داسې نفل دې وکړو ولم یحدث فیهما نفسه په دې کې د سوچونه ونه کړلو د دکان د ذمېدارۍ د کور د لانجو کنجو ښایسته مونځ دې وکړو دا 2 رکعاته دې قسم کړی چې دې کې به زه سوچ نه کوم ښایسته مونځ کوم توجه دې رب ته ښایسته برابره کړه داسې عبادت چې دې وکړو د الله نبي فرمای غفر له ما تقدم من ذنبه ټول ګناهونه ته الله معاف کوي دا د رب محبت ته د بنده سره دا بنده وته ګران دی بانه وته ګوري چې په څه طریقې معاف کوم جنت ته بوزل یو حدیث کې دا راغلی دی نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې زنانو کې 4 صفات راشي یو صفت هغه دار علی په دې زنانه کې 15 وخته منځګزاري 15 وخته منځ کوي دویم دا د زنانه کې د خپل حفاظت خیالي د خپل ځان حفاظت کوي بیزه عورت نخکاره کوي ځان نخکاره کوي مخ نخکاره کوي ویښته نخکاره کوي پنډۍ نخکاره کوي دا مټ نخکاره کوي د ځان حفاظت کوي دریم زکات ورکوي که په فرض او سلورم واطعن بعلها د خپل خاون تابعداري کوي د الله نبی فرمای د جنت په 8 دروازو کې بدیل الله اختیار وکي چې په کومه ځای ورشه دا وردا ولی ورکوټ عمل خاصه عمل ورلکه عمل الله رب العالمین د جنت 8 دروازې د زنانه ته کولاوي وجداد چې د رب د خپل بنده سره انتهایی محبت ته الله ته ګران دی دا بنده خو په شرط د دې چې د بنده کې سناسه انابت ګوره الله ته لګ ورګرځيږي که چیرته د رب نه باغی شو الله رب العالمین ګوره دسي بنده له به سزا ورکړي ګوري د زنانو جنت ګټل ډېر ښایسته طریقه باندې اوس مثال دا رمضان دی روزه ده په دې کې زنانه که چیرته دا روزه ماته تیاری په اخلاص په نیت د ثواب چیرې الله رب العالمین اجر راکړي د دې کور روزهداران دي دا په روزه ماته کې رب مال اجر راکړي الله ما جنت ته بوزي د شپې را پاسېږي 2 بجې 2:30 بجې روزه ما پښنمې تیاری په دې ښایسته نیت تیاری اسی په دې زنانو دا کار کیږي خو چې نیت پکې د ثواب کې الله رب العالمین په دې عمل هم جنت ته بوزي ولی رب العالمین د بنده د جنت کېدو د اور نه بچ کېدو اسیو بانه ګوري اسیو بانه یو حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اوګد حدیث ته په دې اعمالو کې یو عمل دی چې آسان عمل دی خو چاته چې الله آسان کی ګران دی خو هغه چاته چې په چا باندې الله ګران کړي هغه ته ویل کېږي عقیده د توحید د الله د یووالي عقیده دا عزتمن سر صرف رب تک تکوا بت ته مکه تکوا قبر ته مکه تکوا پیر ته مکه تکوا مولا ته مکه تکوا او دا عقیده لرا چې د ټول عبادت لایق صرف واحد یو الله دی که هغه فریاد کولی مدد غوښتلی نظر او نیاز کولی د دې ټول حقدار صرف یو رب معنا دا عقیده چې کله دی وی په دې یو عقیده باندې ولو کوستا نن مې رجستری د ګناهونو ډکی رب دې په دې یو عمل موږ جنت ته بوزي ولی د رب دې بنده سره محبت ته حدیث البطاقه ورته وی الله رب العالمین په قیامت کې وسړی راولي د غیبا نه نوی نن مې رجستری د ګناهونو نه ډکی دا دې کړي وتر کلاو به کې هغه بسر لټقور کې تباشو دام دې کړي دام دې کړي دام دې کړي نن مې رجستری به وتوش ماري بس یا الله بس جهنم ته یم او فیصله د جهنم فیصله ته تیار ناسي غوږی نیولې چې کله به الله راته وایي چې ویني سه ور ورته وي الله رب العالمین به دې ته وایي ستا ما سه یو عمل دی او پتا باندې نن ظلم نه کیږي دا وی الله غ یو عمل بسو کې نن مې رجستر ته ګور یو عمل ته ګور الله رب العالمین پتا باندې ظلم نه کیږي د دې دا عقیده توحید کلمه به الله رب العالمین په یو پاڼه باندې ولیکي هغه به یو د تلی یو چابړې ته به واچي د دې د نن مې رجستری به بل چابړې ته واچي الله رب العالمین به په یو عمل کې دومره طاقت واچي چې دا ټول رجستری به اوچته کې دا یو عمل بخکته شي
الله رب العالمین دې کلمه د توحید کې ولې طاقت واچو دا انسان الله ورته نه پرېږدي دا الله جنت ته بوځي دې دپاره بانه ګوري بانه دې ته ویل کېږي حدیث البطاقه الله رب العالمین په دې ورکوټي عمل عقیده په دې باندې الله رب العالمین دا جنت ته بوته دومره ګناهونه ورته معاف کو ولې ورته معاف کو چې د رب د بنده سره محبت ته ولې عقیده د توحید وه د الله د یووالي عقیده وه ګورئ کله چې د انسان عقیده د توحیدي د دې سره هره لاره الله رب العالمین کوي هره لاره الله رب العالمین ته ګناهونه بخي 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 ولې عقیده د توحید د جنت ته رسي خو کله چې انسان کې غټ مرض دا د عقیده او مشرکو د الله نه ما سیوی باباګانو ته را مدد شویل د الله نه ما سیوی پیرانو ته را مدد شویل هغې ته خپل سر ایښودو هغې ته ټیټېدل د هغې نه یره کوله د تعظیم هغې ته را مدد شویل د هغې په نوم باندې نظر و نیاز کول دا عقیده تی وګوره بیا د رب العالمین نه د جنت تمې مه کوه ټول اعمال دی برباد دي مونځ دی برباد دی حج دی برباد دی هجرت دی برباد دی هر څه دی برباد دی کله چې تا کې عقیده د توحید وه د رب نه بیا تمه د خیر ساته باز زه انشاءالله کامیاب یم خو سره د خوف نه د مؤمن ژوند به د خوف او د رجا ترمنځ وي داسې به ډاډه کېږم نه چې زه لکه جنتي یم ورځم به پې او بیخي به داسې نا امیده کېږم نه چې د الله رب العالمین نه ټول امیدونه قطع کړي درمیانه حال کې به اوسېږي نو عقیده د توحید دا یو مهم شی دی دا د انسان د جنت د تلو غټ چانس دی غټ چانس په دې انسان ډاډی زړه کې یو واقعه را یاده شوه امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې حدیث کې راوړې ده د عمر ابن العاص رضی الله عنه واقعه ده هسې د انسان د توحید باندې ډاډی ښه د عقیدې باندې ډاډی ولو که د اعمالو په حساب شوه والله العظیم که په دې وخت کې یو انسان هم په عمل باندې جنت ته لاړ شي ډېر مشکل ده انتهایی مشکل ده قسم په الله سل په سلو کې مشکل ده مولانا تر آمي پورې ټول انسان په ګناهونو کې ډوب دي ټول واحد د رب رحم او دا یو عقیده ده موږ سره بس په دې باندې مطمئني دا خبره زه نه کوم دا عمر ابن العاص 1600 کاله مخکې کړې وه هغه وایي زه پر یو عقیده ډاډه یم بس نور که رب له زه ورځم ډېر د ګناهونو ککړ بس وایي لمن او جولۍ مې بلکل د ګناهونو نه ډکه ده او رب ته ور روان یم جړلې د عمر ابن العاص واقعه ده وایي هغه چې کله مړ کېده زنکدن و دیوال ته مخ اړولی سخت جړل انتهایی ولې جړل د رب د حضور نه یېرېده د پیشۍ نه یېرېده دا مؤمنان ګورې یېرېږي ښه د دوی په ړه کې یېره یي ګوره ولو که څه ناڅه ډاډه مې که نه خو د رب د پیشۍ نه سخت یېرېږي واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى مؤمن د رب د پیشۍ نه یېرېږي سخت یېرېږي دیوال ته مخ اړولی او سخت جړل زوی ورته ناست خپل خپلوان یې ورته راتاو شوي میلمانه هم راغلي دا زوی ورته وایي چې پلاره باباجي دا خلق راغلي میلمانه راغلي دي خلکو تا له راغلي دي ته ورته مخ راواړوه مخ یې نه راړول وجه دا وه چې سخت یېرېدل د الله نه شرمېده د دې ګناهونو سره دې حالت کې زه دې خلکو ته به ګورم بیا یې مخ راواړو زوی پې زورور شو مخ یې ورته راواړول زوی ته وایي بچیه په موږ باندې 3 حالت راغلي 3 ادوار په ما باندې تېر شوي دي اول دور په ما باندې دا و چې زه هم کافر توره به راسوه د الله نبي پسې به ګرځېدم چې چېرته وینم قتل یې کړم زما داسې حالت که چېرته په دې حالت کې زه وجل مړ شوی وی مرګ الله راوستی وی زما سل په سلو کې یقین زه جهنمي وم وجه دا وه د الله د نبي دشمن وم ایمان مې نه و راوړی نو بس بله لار مې نه وه غیر د جهنم نه دویم وقت په ما باندې الله دا راوستو چې زه ایمان ته تیار شو د الله د نبي خواله رالم نبی علیه الصلاة والسلام ته مې ویلي چې زه تاسې بیعت کوم د الله نبي ویل لاس را اوږد که نبی علیه السلام چې لاس را اوږد کو ما لاس را ټول کو د الله نبي راته وویل ولې بیعت نه کې ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام طریقې دا وه چې سړي له به یې لاس ورکول ښځې له به یې لاس نه ورکول ښځې سه به یې د خولې بیعت کول چې دا کارونه به کوي او دې نه به ځان بندې د سړي سه به یې د لاس بیعت کوو لاس به یې ورکوو عمر ابن العاص لاس را ټول کو رسول الله ورته ویل ولې بیعت نه کې هغې ورته ویل د الله نبي زما یو شرط دی زه بیعت کوم خو په دې شرط چې ما ته الله ټول ګناهونه بخي ټول ګناهونه به الله بخي ځکه زه سخت ګناهګار یم چې الله راته ټول ګناهونه وبخي زه به بیعت وکړم نبی علیه السلام راته ویلې ولې تا ته پته نشته چې په اسلام باندې الله رب العالمین ټول ګناهونه بخي سړی کافري مسلمان شي که تا له ګناهونه په حقوق الله کې شوي که په حقوق العبادو کې شوي ټول ګناهونه ته الله معاف کوي
دویم انسان چې حج وکړي حج الله رب العالمین دې ته ټول ګناهونه معاف کوي صرف د حقوق الله حقوق العباد ورته نه معاف کیږي د بندگانو حقونه هغه به په شا باندې پراته وي. دریم هجرت ته هجرت په هجرت باندې الله رب العالمین حقوق الله ټول ګناهونه معاف کوي حقوق العباد په هغه هم نه معاف کوي. تا ته پته نشته دې دریو ګناهکارونو باندې الله رب العالمین ټول ګناهونه معاف کوي. بس ما وتعالى سرغت کې چې د الله نبی بیعت کوم ځکه چې ما خو ایمان راوړی دی ټول ګناهونه به راته معاف کېږي واړی که غټي حقوق الله که حقوق العباد بس ایمان راوړم وایي لاس مې وله ورکړه بیعت مې وکړه خپل بچي ته وایي بچیه که په دې حالت کې مال الله مرګ راوستی وی زه سل په سلو کې جنتي وم ولې ټول ګناهونه تر الله راته وبخل بله لار مې نه وه غیر د جنت نه الله به جنت ته بوتلم په هغې کې زه مړ نه شو. دریم حالت په ما باندې دا رالی چې موږ ته الله رب العالمین پراخۍ نه راکړلې باچاهۍ نه راکړلې ګورنر او والي او پولان غټ غټ ملکونه الله رب العالمین زمونږ د لاسونو د لاندې راوستل موږ فتح کړو د هغې مشران شو ګناهونو کې ورډوب شو چې ورډوب شو اوس ماله مرګ په دې دریم حالت کې راځي دریم حالت کې دریم دور کې په دریمه مرحله کې نو ما ته اوس پته نشته زه چې مرم زه به چېرته ځم اوس ته شکیم چې جنت ته به ځم که جهنم ته به ځم دا جړه ماله په دې راځي ډېر انتهایی ګناهګار یم رب ته په دې ګناهګار په حالت کې ور روان یم د الله رب العالمین حکمونه ما نه دي پوره کړي په جړا شو ګورئ دا صحابه وخه دا عام سړی نه و د محمد رسول الله صحبت ورته حاصلو د محمد رسول الله سره په جهادونو کې اوږه په اوږه جنګېدلی د محمد رسول الله سره په یو کاسه خوړلې وه هغه خلک دومره هېرېږي چې داسې جاړي نو ته په ځان راواړوه چې موږ که د ځان د جړا مړم کو که نه والله که ټوله ورځ هم الله ته وژړو دا په موږ کمه ده وجه دا د زمونږ حالت او د صحابه او ځمکې اسمان فرق دی هغه دومره په ځان هېرېږي د رب نه دومره هېرېږي نو موږ له څونه پکار ده هر انسان یې په ځان راواړي. عمر ابن العاص چې د الله د نبي صحابي او دومره د الله نه هېرېده دومره جړلې بیا زوی ته وویلې بچیه ما په دې ځمکه کېنوه په ځمکه کېنول دا د صحابه عاجزي وه خاص کر د دې مرګ په وخت کې ډېرو صحابو دا ویلي دي یاره موږ دې خاورو ته کا وجه دا ده چې د رب په ما لږ رحم راشي. انسان د ځنکدن په وخت کې ډېر کمزوری انتهایی لاس نشي خوځولی خپې نشي خوځولی خوله تې بېواقه شي سترګې تور پکې ورک شي وتښتي راوتښتېږي خلک ورته حیران شي انسان ډېر کمزوری ډېر عاجزي داسې وخت کې د الله څه ناسه رحم په دې بنده باندې کېږي. نو دې صحابه به ویل چې یاره د خاورو ته مې کا په دې خاورو مې کېنوه چې رب لږ را باندې رحم وکړي. عمر رضی الله چې کله په خنجر باندې ابو لؤلؤ هغې ووهل د مغیره بن شعبه رضی الله غلام هغې ظالم زهریله خنجر باندې ووهل د سار په مانځه کې 14 صحابې ورسره نور ووهل هغې دا کلمې وشلېدلې صحابه بوتلو کور ته بوتلو عبدالله ابن عمر رضی الله ورسره و هغوی ما داسې غېږ کې نیولي پۍ به موله ورکړو پۍ به دې په کلمو ووته سخت زخمي و هغې هم د زنکدن حالت و هغې چې پۍ ته ووته هغوی ویل بس یاره عمر رضی نه پاتې کېږي د زنکدن حالت و هغې زوی ته ویل بچیه زما دا اننګې دا مخ په دې خاورو کې کېږده دا ولې دا د رب ته لږ عاجزي کول د زنکدن په وخت کې یاره الله په ما رحم وکړي رب العالمین ما جنت ته بوځي. دا د صحابو حالت ورونه د صحابو حالت خپل ځان ته فکر وکړو رب العالمین دې موږ سره اسانه معامله وکړي الله رب العالمین دې په موږ باندې د زنکدن سختي هغه اسانه کړي رب العالمین دې زموږ کمزورۍ ته وګوري رب دې زموږ کمزورۍ ته وګوري. دا د صحابو حالت. عمر رضی الله زما دا اننګې په دې خاوره باندې کېږده اننګې په خاوره کې غوسه ولې یاره چې رب ما ته وګوري زما د کمزورۍ ته وګوري عاجزۍ ته وګوري رب به ما کې دې شي وبخي. عمر بن العاص خپل زوی ته ویل په دې خاوره مې کېنوه په خاورو کېنول دا د شهادت ګوته دی په دې خوله کې ونیوله ویل یا رب ډېر د ګناهونو سړک در روان یم یا رب العالمین ستا حکمونه مې نه دي منلي او زما لمن یا ربا د عیبونو نه ډکه ده په جړا شو الله رب العالمین ته سوال نه وکړو. بیا زوی ته ویل بچیه زما یو وصیت واوره زما د جنازې کټ خواته ویرګره ښځه مه پرېږده حدیث کې ورته عربي کې ورته نائحه ویلی کېږي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم النائحه والمستمعه
د الله نبی په هغه ښځه لعنت ویلی دی کومه ښځه چې مړي ته ویر کوي ویرو یاره دا خو د غر په شانتې سړی و یاره دا خو داسې و یاره دی خو به اسمان راکته کول او دی به داسې ټوپواله دا قصې میسې وله کوي د مړي محاسن شمارل او د هغې صفتونه کول دې باندې جړا کول خپل سر شو کول خپل ګریوان شو کول سینه په سپېړو وهل مخ په سپېړو وهل دې ته ویلی کېږي ویرګره ښځه وایي زما د کټ خواته چېرته ویرګره ښځه پرې نه دی د الله نبي په دې ښځه لعنت ویلی دی کومه ښځه چې د دې څه په دې جړا کې راځي دې ته غوږ نیولی مزه وله ورکوي په دې هم لعنت دی ګوره یو ښځه دا بد ګڼي دعوت مته وکړئ مه کوئ الله هم تباه کوي دا ګناه کار دی داسې مه کوئ دعوت ته وکړي بقایا هغه نه غله کېږي چغې وایي نو دا پې ګناهګاره نه ده مستمعه چې دې څه په دې ویر کې ملګري دا ښه ګڼي ویر او دې ته غوږ هم ښه په توجه ایښولی نو دې ښځې باندې د الله نبي لعنت ویلی دی لعن رسول وسلم النائحه والمستمعه لعنت دی ګوره ته دې مړي باندې جړا کول الله رب العالمین دې مړي ته ګوره د دې سزا ورکوي حدیث کې راځي نبی علیه السلام فرمایي ان المیت لیعذب ببعض بکاء اهله الله نبی فرمای مړی ته د خپل آل په بعضې جړا باندې ګوره عذاب ملاویږي عایشه صحابه دا نه منل قرآن کې خو رب العالمین وایي الله تزرو وازرة وزر اخرى یو بار وړونکي ته د بل بار نه ورپشا کېږي لا تزرو نه بارئ وازرتون یو بار وړونکې بار د بل یو کس ته الله د بل بار هغه نه پشا کوي عایشه صحابه دا نه منل عبدالله ابن عمر به ویل چې نه دا داسې دا د الله نبي ویلی دي د عبدالله ابن عمر خبره صحیح وه رضی الله عنه ولې ځکه دا هغه صورت کې مړي ته په دې عذاب ملاویږي کله چې دې مړي په خپل ژوند باندې د دې کار خلاف نه کړی او دا مړی په خپل ژوند د دې کار عادي و هغې به هم دا کار کول په مړي به ویر کول او د هغې ملګرتوب به کول او ښځې به د هغې نه منع کولې داسې مړي ته الله په دې باندې سزا ورکوي نو دا کار ناروا دی عمر ابن العاص ویل زما کټ ته به دا خلک نه پرېږدي بیا عمر ابن العاص دلته زما مقصود خبره وکړله کوم چې زما مقصود ده و یا الله ډېر د ګناه څخه در روان یم لمن مې د ګناهونو نه ډکه ده یا ربه ستا حکمونه مې نه دي منلي خو یا ربه یو شي باندې مې زړه لږ مضبوط دی لږ برابر یم چې اشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله په دې مې زړه مطمئن دی مطمئن چې د توحید عقیده لرم دا توحید عقیده په دې مسلمان مطمئنی دا یو داسې عجیب عمل دی کنه چې د هر عملونو سر دی او دا هغه عمل دی چې په دې باندې ګوره جنت ته ځي په دې یو عمل د توحید په کلمه د شهادت په کلمه په دې باندې الله رب العالمین د انسان جنت ته بوځي نو عمر ابن العاص ویلو چې یاره په دې خبره زما زړه مطمئن دی چې اشهد الله اله الا الله وان محمد رسول الله په دې مطمئن به زه ته یو څه وصیت وکړو بچی چې قبر کې مې کېدي نو خاور را باندې ډېر په اسانه راواړوه غوبل مه کوئ زموږ د خلکو په شان یو درز غپ یو وروره کبډېنې په مړیم د بره وردانګي په قبر تم لاندې وردانګي غوبل یې راغستې نه په اسانه را باندې خاور راواړوه بیا چې کله زما قبر تیار کړئ نو د هغې نه بعد بیا ما ته کښېنئ دومره ټیم زما د قبر خواته کښېنئ لکه یو اوښ چې ذبحه شي او تقسیم شي علما فرمایي دا مستحب عمل دی چې قبر تیار شي پکار چې د مړي وارثان دی قبر ته تقریبا نیمه ګینټه 3 پاو وخت کینی ځکه دا مړی دغلته نوی میلمه دی عجیب مخلوق د نوی مخلوق سره د دې ملاقات دی نوی مقام ورکوټی ځای ملائک هیبتي مخلوق چې دې کله نه دی لیدلي د دې سره ملاقات په دې وجه د زړه د اطمینان دپاره یې ویل چې ما یو نیمه ګینټه 3 پاو وخت کینی دا د صحابو طریقه وه یو زمونږ د زمانې بدعات رسمونه رواجونه موږ نه والله العظیم ارس هېر کړي دي ارس ښه موحد یم ښه سنت مې خوښ دي د الله د نبي طریقې مې خوښې دي که واده را باندې رالی بې واک زمانې بې واک پردی حاجي صاحب پوه شه او کار یې پوه شه وروره جومات کې چې جنازه وشي مقبره کې تعزیتونه شروع شي یاره لاس پورته کوي دعا به وکړو هغه څه نه کوي صرف دې سړي ته ځان ښه چې زه تاله راغلی یم ګوره جنازه مې دله وکړله هغه هم برباد جنازه هم برباد حدیث کې راځي د الله نبی فرمای څلوېښت کسان مؤمنان چې په چا جنازه وکړي الله جنت ته بوځي که دا مؤمنان داسې لکه دې جنازګاه کې دا ځان ښیي د ریا دپاره عمل کوي دا ګوره دې حدیث کې نه راځي صحیح مؤمنان
چې جنازې له د الله دپاره راغلی ریا دپاره نه راغلی د مړي وارث ته ځان نه ښي داسې کسانو جنازه په دې باندې ګوره الله مړی بخي هغه پوهېږي زه د جنازې لزم زه سفارش لزم دا سړی دی انتهایی محتاج دی د دې واحد یو لاره پات شو زما د دعا چې رب ته یم یا الله دا سړی وبخي دقې له ورځم چې دعا ورته وکړم الله یې وبخي داسې خلکو جنازه باندې الله رب العالمین دا مړی بخي زموږ دا نه د تعزیتونو والا چې جنازګاه کې لګوي په مقبره کې تعزیت کول حرام دي ناروا دي هلته تعزیت چا راوستی دا دلته تعزیتونو ته ولاړي هغه پلار یا مور یا خور هغه ته بل څوک خښه کړي لا حد ته بل څوک کوز کړي کله چې بیا وروسته کور ته راشي نو بیا په بېټکه حجره کې خلکو ته ناست یو راغلی او بل راغلی او بل راغلی هغه لمبا په وخت کې خو لمبا ته بل چا کړي هغه وخت هم دا تعزیتونو ته ناست مړی پلار ته بل چا لمبولی دا ستا پلار دی بچي له پکار دي چې د خپل پلار عورت له څو ګوتې وینیسي خپل پلار جامې له څو ګوتې ونیسي خپل پلار په خپله ولمبوه خپله ښځه په خپله ولمبوه هغې له غسل په خپله ورکه ولې خپل پلار د بل چا د هغې عورت په بل چا څه لیني ته ښه که نه چې خپل زوی ورور په هغې به پرده م واچې که د هغې څه عیب دې ولیدو ته ځان څه هغه عیب قبر ته وړلی شي چاته نه وې دا نور خلک څه پته لګي پلار عیب دله ښکاره کړي هغه تا نه په تعزیتونو کې پلار د بل چا ولمبو دقه زموږ رواجونو دی رب العالمین دې په موږ باندې رحم وکړي نو توحید عقیده دا داسې عقیده ده چې په دې دې رب العالمین ګوره بخي الله رب العالمین دې په دې توحید عقیده جنت ته بوځي زمون وس یو عمل دی یو نیکي وسوه چې هغه تراویح وي دا هم د هغه نیکیانو نه ده چې الله رب العالمین په دې سره جنت ته بوځي دا اعمال ما شروع کړي د دقه ځای لپاره چې تراویح قیام اللیل چې کوم پروژه کې کېږي په دې کې د الله کتاب ویلی کېږي دا د هغه اعمالو نه ده چې په دې رب العالمین ټول ګناهونه ته معاف کوي الله دې په دې جنت ته بوځي حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي نبی اسلام فرمایي من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه څوک چې رمضان قیام اللیل وکړو رمضان تراویح وکړلې د ایمان په باعث او احتساب د ثواب په نیت باندې وکړلې غفر له ما تقدم من ذنبه ټول ګناهونه ته الله بخي واړه واړه نه ګوره دې حدیث کې د الله نبی دا نه ویل چې واړه ورته بخي غټو ته نه بخي د رب العالمین رحمت دا مه رابندوه الله رب العالمین وسع کړی دی پراخ کړی دی د الله نبی دا نه دی ویلي واړه غټ ټول بخل کېږي ټول بخل کېږي ته بخل مه کوه د الله نبی نه دی کړی ټول ګناهونه ته الله رب العالمین بخي ورکوټې عمل د یو میاشت عمل یو میاشت چېرته دی تقریبا ګنټه یوه نیمه دې پرې لګېږي او الله رب العالمین درته ټول ګناهونه بخي ټول درته بخي په دې رمضان کې یو عمل دی د الله نبی فرمایي من فطر صائما روجهدار باندې د روجه ماته کړله الله رب العالمین درې انعام درکې درې كانت مغفرة له من ذنوبه دا د دې ټول ګناهونو مغفرت ټول ګناهونه ته الله معاف کوي د یو صائم د روجهدار په روجه ماتې ورکولو دویم وعتق رقبته من النار د دې سټ د اور نه آزاد شو الله جنتي کو اور په حرام کو جنت ته بوتلو په ورکوټي عمل یو کجوري مسلمان ورکه دی باندې روجه ماته کا یو ګټو به وسته او دریم دا هغه کوم روجهدار باندې تا روجه ماته کړې ده بعینه د حق روجهدار اجر الله تعالی درکوي ولم ينتقص من اجره شیئا دا دې د هغې د اجر نه څه کمیږي نو تعلم الله د یو بل روجهدار اجر هم درکوي ډبل روجه دې وګټله ډبل صحابه ویل یا د الله نبي موږ ټول داسې نه چې د دې طاقت ولرو په روجهدار باندې روجه ماته کړو دا طاقت خو زموږ نشته غربت هم دی نبي علیه الصلاة والسلام فرمایل ولو کان مذقة من لبن که د پی په یو ګوډ باندې ولې نه دا خو لازم نه ته دې په دې چرګان وخوري دا دې سم د پوزې پورې موړ کړي د مرۍ پورې موړ کړي نه مړول پکې شرط نه دی یو قصه را یاده شوله موږ ته یو استاذ کړی وی وایي د مور سړي تعریف څه دی مور چاته وایي دا قصه تاسې د خوشمزاجۍ د وجې نه کوو نو درې کسانو یو ویلې مول دې ته ویلی کېږي چې وی خوري وی خوري وی خوري وی خوري وی خوري اخرنۍ نوړۍ په دې خوله د بره پاتې شي کارغه راشي هغه ته یې څه اوچته کړي دقه مول دی بل ویلې ځان لکه غلط تعریف دې وکړو دې ته مول نه وایي وایي مول دې ته وایي چې دومره وخوري 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 چې په دې خېټه ورته غوڅ کېږدي او سټک راوالی ټک غوڅ پې مات کړي دا مول دی بل ورته ویل نه تا هم غلط تعریف وکړو مول دې ته نه وایي وایي مول دې ته وایي
چې وی خوري او دا نوم یې راو پړسي خېټه خو پړسي کې خېټ کې نوم یې کنه دې نوم تم 2-3 نونه ورشي هغه مو پړسيږي او به د سی پسټ کې او د سیتاو کې چولندي پرنګ په دې ځمکه تاويږي دې ته موړ ویل کېږي پیښوي نو صحابه ویل اې د الله نبی مو خو ټول د حالت نه د مالدار نه چې مسلمان لرو جو موړي کو نبی اسلام یې موړواله نه د شرط د پي یو ګډ دی ورک کنه دام اجر دی وګټو د پي یو ګډ دی وکړو به ورته ویل او تمرتن یو کجوره دی چاله ورکړه هم د اجر دی وګټو به وته او فرمایل او قطره ماء دوبو یو ګډ دی ولا ورکو هم د اجر دی وګټو موړواله به شرط نه دی نو ګور دومره ورکوټه عمل او د الله رب العالمین تا لدري انعام درکې ګناهونه تبخي او سد د ورنه ازادي جهنم نه آزاد شوي او دروجدار اجر د الله درکې دا د رب العالمین دی بنده سره چې د الله رب العالمین دا محبت په رمضان کې مونږ ته ظاهر دی په تراویح کې مونږ تخکار شو په جماعت کې مونږ تخکار شو الله رب العالمین د خپل مؤمن بنده سره ډیر محبت کوي رب العالمین دی وکي چې الله رب العالمین زمونږ سره دا محبت وکي الله رب العالمین دی زمونږ دی ورکوټو اعمال باندې کمزور اعمال باندې مات ګډ عملونه باندې جنت فردوس راکړي رب العالمین دی زمونږ سټونم د ورنه آزاد کی الله رب العالمین دی موږ آسان معاملې وکي رب العالمین دی موږ حساب نه کوي که حساب باندې شوا جنت تل ډیر ګران دي رب العالمین دی راسه بل حسابو کې چې هغه ته حساب یسیر وي صرف د عرض معاملې وي چې الله را ته قیامت کې وي دا د کړي دي خو زه خیر دي دنیا کې هم پټ کړی وي دلته هم پټ کړی الله رب العالمین دی د قشل معاملې موږ سره وکي د عبد الله ابن مسعود انس د ډیرو صحابه دغه طریقه وا چې دسي اجتماعي شکل باندې د قران ختم به وکړو دعا به کوله ځکه دا د استجابت مقام دی الله رب العالمین دعاګانې قبلې خو په اخلاص باندې ټول دعا الله رب العالمین زمون آینده دا مستقبل رب العالمین د خپل دین سره وابسته کی الله رب العالمین زمون دا بچي د خپل دین سره وابسته کی د زمون د دین سره تعلق جوړ شي چې زمون د لپاره صدقه جاریه جوړ شي دعا وکړئ په اخلاص باندې الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم بارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت يا رب العالمين زمون دنيا وآخرت خستك يا الله يا رب العالمين زمون دا طول عمر استا په دین کې تیر کی یا رب يا رب العالمين من سره عافیت معاملې وکي یا الله يا رب العالمين من د قبر د عذاب د جهنم د عذاب د دینه بچکی يا رب العالمين يا الله من آسان حسابك يا رب يا رب العالمين يا الله زمون د اعمال ما ګډ اعمال یا الله ته په خپل دربار کې قبول کی یا الله زمون د روزي یا رب العالمین زمون د تراویح یا الله زمون د عبادت د ټول زمون ته قبول کی یا رب العالمین د عبادت زمون د جنت د دخول ذریعہ وګرځي یا الله یا رب العالمین زمون بچینه کمل صالح دیندار کی یا رب العالمین زمون زنانه کمل صالح دیندار کی یا رب العالمین زمون دنیا او آخرت خسته کی یا الله یا الله زمون په حال باندې رحم کی یا الله یا الله کوم ځکه مسلمانان دی په تکلیف کې دی یا رب ته کافرانو تسلط نه خلاص کی یا رب العالمین یا الله تعالی هغه حفاظت کی مدد وکي یا الله یا رب العالمین زمون په ملک کې مسلمانان په تکلیف کې دي هر قسم تکلیف یا رب العالمین ته دا غینه بشکی یا رب العالمین زمون په ناس مجلس کې یا رب العالمین کوم ملګرو شرعي حاجات یا الله
علیم بذات الصدور ته یا رب العالمین د ټولو د سینونو خبر یا الله د حاجاتونو خبر یا رب العالمین ټول حاجات شرعیه پوره کی یا رب العالمین بیماران له صحت کې د خپل عبادت لپاره یا الله یا رب العالمین غریبانان ته یا رب العالمین یا الله تعالی فقر ختم کی یا الله یا رب العالمین مالدار له توفیق ورکړي خپل مال ستا په لار باندې ولګي یا الله زموږ دنیا او آخرت خیرته کی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.